ته کوتکونه اخلي او جهاد ته ځي افغانستان ته دا جهاد په افغانستان کې کېږي موبایل خو د جیب نه غورځول چې انګرېز جوړ کړی درته موټر نه خو کوز نه شو چې انګرېز درته جوړ کړی دی بېګا هم د شپه کې تېره کړي ده د ګرمو د ګیزر په ګرمو اوبو د سهار اودس آرام کړی دا چا جوړ کړی دی هغه نه غورځې دا چې خبره شوې دا زما غلامان دي غلامان ستا نه دي هغه علم کړی دی هغه د علم په زور لاړ دی دې مقام ته هغه په ستورو کې هغه د بنګلې جوړوي ته په کور کې ناست دی ته تر اوسه پورې دغه خبرو ته رجعت پسند دی بنیاد پرست دی ته دغه خبرو نه راوځي چې دا منظر کافر دی او دا مسلمان دی دا کافر دی دا فتوی تا سره دی دا د جنت اختیار تا سره دی دا د خدای ډیوټي ته کوي نه منم د چا دا خبرې د سره دا اختیار شته چې د ما کافر کړي په کوم ثبوت په کوم دلیل د ما کافر راځه کښېنه ما سره خبرې وکړه ما سره تا غونې کس سره خو زه خپلې خبرې خپل توهین ګڼم بریال صاحب ما سره کښېنوه د ما عالمان دي د ما مفتیان دي د ما مشران دي بالکل به د ما رهنمایي کوي زه به غلطۍ کوم انسان یم زه به غلطۍ کوم زما رهنمایي به دغه خلک کوي زما د سر تاجونه دي زما ګلونه دي زارېږم تر عالمانو نه د مفتیانو نه چا ووایي چې زه مسلمان یم پکا مسلمان یم پکا مسلمان یم قسم مې په خدای وي چې ما څومره خدای خوښ دی که دومره د یو سړي م خوښ پکا مسلمان یم جذباتو نه خبرې نه کوم پکا مسلمان یم خدای تاسو چې تاسو باندې چې تکلیف راشي جومات ته منډې وایي خدای پسې او زه جومات ته نه ځم خدای پسې زه جومات ته خپل عبادت پسې زه جومات ته خدای پسې نه ځم چې خدای زما دلته دی چې اواز وکړم ما ته اواز راکړي تاسو ما پسې شي کافر په دې قرآن کې خو حقوق العباد شته تا فالو کړي ته په دې ګاونډ کې خبرې چې تا سره په دې ګاونډ کې نن په دې غریب او دې یتیم او دې کونډې او دې مجبوري څنګه شپه تېره کړه څه یې خوړلي د دې بچي تعلیم څنګه کوي د دو اختر څنګه دی د دو روجې څنګه تېرې شوې زه ترې خبرې مونږ غټ فرایض پرېښي دي او پای پسې منډې منم ما کومې خبرې غلطې کړي دي دانه د انګور دې منم چې د کوټې عمره ده د خربوزې عمره ده پوره د دنیا عمره یو دانه منم ولې نه منم الله پاک څه کولی شي زما قد باغ او هلته کې جنت کې دومره وي چې ما ته به هغه دانه برابر خو زه دا نه ویم ما تضحیق نه دی کړی ما توهین نه دی کړی ما ویډیو دي چې دا خبرې ته رستو که دا خبرې د خدای مینه ما تاړه کې واچوه د پیغمبر مینه ما تاړه کې واچوه خدای ته وګورئ دا څه کوئ بس په نه خبره سوشل میډیا باندې ځانونه مشهوروئ کوتکونه راخلئ دا هم ښه ده چې تا الله مشهور کړو دا هم ښه ده چې تا ته یو نظم میلاو شو ګرانو مینهوالو دا خبرې ما هغه خلکو ته کړي دي چې چا ما پسې خبرې کړي دي نورو ته او چې کومو خلکو د ما دفاع کړي ده دا پوهه خلک دي چې کومو خلکو د ما دفاع کړي ده دا ماشاءالله که نوجوانان دي که مشران دي زه به نه پېژنم کېدی شي هر رنګې چې دي دا پوهه خلک دي دا برایټ مایند خلک دي دا کلاو ذهنونو والا خلک دي دا تشدد پسند نه دي دا بنیاد پرست نه دي دا رجعت پرست نه دي او ډېر ښه یې کړي دا خلک پوهه خلک دي زما پښتون ما پې باندې غیرت کړی دی یار ما به څنګه غیرت نه کوي ما پې پښتو کړي ده ما پې خپل ځان خطرو ته نیولی دی ګرانو مینهوالو زما په خبرو باندې چې څه تاسو ویلي دي ما د هغې جواب درکړی دی کیدای شي ما ته به خلکو پکې کنځلې هم کړي زما مور ستاسو مور ده زما خور ستاسو خور ده ویې کنځئ تکړه شئ تاسو کوم سړي سره خیر کړی دی تاسو خو هر هغه سړي ته دا اعزاز ورکړی دی تا چې کوم مې ما ته راکړو چې کوم د پښتون او د پښتو د خاورې خدمت کوي دا لا علمي ده دا بې علمي ده په دی کې کوئ تکړه شئ خپله خور مې ده خپله مور مې ده زما مور زما خور ستاسو مور ده وی کنځئ دې بازارونو کې راکاږئ زه به بیا هم ستاسو د شال او د شملې قدر کوم زه پښتون یم زه به بیا هم ستاسو د پټکو ستاسو د پلارانو ستاسو د خاورې حق غواړم زه پښتون یم ستا غوندې بېغیرته نیم ستا غوندې بېننګه نیم ستا غوندې د یو مازدیګر پښتون نیم که نن دغه چا فرق و د دې خلکو څه دي تعلیم په انګلینډ کې کوم کاروبار په امریکا کې کوم خبرې په انګلیش کې کوم فلم د انډیا ګورم که نن شاهرخ خان رحمت الله علیه پېښور ته رالو نو ته 500 روپۍ د دوکاندار نه قرض کې مړي کې خو شاهرخ خان ته ځان رسې داسې نه ده عالیه بټ او کترینا کیف خواته راوله پنډۍ ته چې د خلک پیسه کوي ځانونه په باندې نچوړئ خبرې د دغه دي قول او فعل کې د تضاد دی خبرې سپینې خبرې کو سپینې خبرې مې وکړې غیرت خو هغه ته نه کوي چې څوک د مور خور ته پتاسه او همرسه یې دغه ټایم د غیرت کوم ځای کې غیب شوی وي مهرباني وکړه وروره سوچ نه کار راغله داسې په ما نه مشهورېږي او په هغې پته شو شهرت الحمدلله بچې مې پیژني او بچې عزت راکوي چند یو څو کسانو نه علاوه چې هغو ته مې مخې بندې کړي دي د شاعرۍ هغو شاعري څوک اوري نه د هغو الفاظ څوک ګوري نه دا شاعري ده دی چې کوي دی ګنې وایي تاثیر صاحب چې شاعري ګنې جانان او سترګې او زلفې دي شاعرۍ ته ما نه وې څنګه چې غني خان راوړی و هغه شی مې درته راوړی دی ځان ټینګ کوي حکمت نه کار واخلئ حکمت ته پکې فلسفه ده پکې
غلط سړی زه نه یم الحمدلله. خو که دا چارې تاسو داسې وي چې تعلیم په انګلینډ کې کوئ او کاروبار په امریکا کې کوئ او خبرې په انګلیش کې کوئ، فلم د انډیا ګورئ او آیډیل مې شاهرخ خان او عامر خان او سلمان خان دی، او په پیغمبر مړی کوئ. پیغمبر څه ویل چې په ما مړی وکړئ، په پیغمبر مړی کوئ او په اخري کې چې ټول ژوند په دې کې تېر کړئ او بیا اخري کې وایي چې یا الله د کاش چې قبر مې په مدینه کې مکه کې وی. لعنت ستاسو په دې ژوند مړه د دې ته ژوند دی، دې ته اسلام دی. ډېره مننه مینه وال. اوس په هغه نظم ته راشم چې کوم ما جواب ورکړی دی.